अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په انزرټ کې چې موږ سره کوم د سپارک لاینز ګروپ راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. سمبل موږ دلته یو ټیبل راوستی دی، پروډکټ دی، منت دی، دغه شانتې یونټ دی، پروډکټ پرایس دی، بیا په هغه کې موږ سره څه دی ټوټل اماونټ دی د هغې. صحیح شو. اوس دلته موږ وګورو نو موږ سره یو لاین دی، کالم دی او وین لاس والا راغلی دی. موږ سره د دې ډیټا په بیس باندې موږ وایو چې څه لاین موږ سره ډرا شي. صحیح شو. دغه شانتې کالم وایز سیټ راشي، یا په هغې کې وین لاس موږ ته پته ولګي. نو دقې لپاره موږ سره سمپل دا سپارک لاینز ګروپ څه کېږي یوز کېږي را سره. صحیح شو. سمپل زه رالم د دې ټوټل اماونټ سلیکشن مې واغوستو، د دې په بیس باندې زه لاین راکول غواړم او هغه لاین زه چې ما سره دې کالم کې راشي. صحیح شو. نو سمپل انزرټ ته به راشو، دلته به کلیک کو لاین باندې. صحیح شو. نو اوس موږ سره دا رینج دا شو. صحیح شو. ډیټا رینج موږ سره دا شو. دا د وی لوکیشن رینج چې کوم ځای کې شو کول غواړي دا سپارک لاین. نو سمپل دلته مې کلیک کو، صحیح ده، او ورته رالم دلته مې دې سلیکشن واغوستو. زه چې دلته دې موږ سره څه شي شو دي شي را سره. اوکې باندې پریس کو. نو دلته موږ سره د دې ډیټا څه چلو شو، د دې ډیټا موږ سره دې ځای کې سلیکشن واغوستل شو. اوس که زه دلته کلیک کوم های پوینټس باندې، دا اوس موږ سره سپارک لاین کې لاین باندې سلیکشن اخیستل شوی دی. های پوینټس باندې کلیک کړو نو موږ سره ریډ کلر کې څه پوینټس راغلي. صحیح شو. که دغه شانتې زه کلیک کوم څه باندې لو پوینټس باندې، نو دلته موږ وګورئ موږ سره دلته سمپل څه لاین راغلی. صحیح شو که نه. موږ ته های پوینټس لو پوینټس دغه شانتې که زه راشم د کالم باندې کلیک کوم نو کالم وایز بیا موږ ته ښایي. لایک زه راځم دا کلرز موږ سره د دی. صحیح شو. دا لو پوینټس د دی. دغه شانتې که زه راشم وین لوس باندې کلیک کو. صحیح شو. وین لوس باندې کلیک کو نو دا موږ سره لو پوینټ شو دی، دا های پوینټس دی. ګوره دلته موږ سره داسې نه شو کېږي. که زه راشم دلته دې دغه کې کلیک کوم لاین باندې او لاین کې لایک موږ سره دا ډیزاینز دی ټوټل لایک ما سره دا دی. صحیح شو. دغه شانتې لږ شان دلته راشو دا پوینټس والم او دلته دا پوینټ سلیکشن وموالم. صحیح شو. او دلته موږ کلیک کو ایډیټ ډیټا باندې. صحیح شو. دا ځان له موږ سره که د ډیټا کې ایډیټینګ کوو نو دا آلریډي موږ سره ایډیټینګ دلته نه کېږي. نو دلته نه موږ دا پوینټس چې کوم دي نو دا ایزیلی شو کولی شو. په دې باندې کلیک کو، دلته راشو دې خپل ټیپ سپارک لاین والا اوپن کېږي. صحیح شو. نو دا ټول پوینټس دي را سره. دې کلرز دي را سره چې کوم کلر موږ لګول غواړو. صحیح شو. دا موږ سره د دې پوینټس راغلي چې د هغې کوم کلر لګي. صحیح شو. دلته مارکر پوینټ دی را سره. صحیح شو. دا ایکسس باندې موږ پوینټ شو کو نو دلته نه شو کولی شو. که زه راشم په دې کلیک کوم داسې ټایپ په راځي. که دلته شو ایکسس باندې کلیک کوئ نو داسې ایکسس پوینټ په راځي. صحیح شو که نه. که زه د دې ډیټا سلیکشن والم او په دې باندې ما سره ډیټا راشي نو دلته سمپل کلیک وکړو انزرټ باندې. صحیح شو. کلیک وکړو څه باندې لایک دا وین لوس باندې ما کلیک کو. صحیح ده. او رینج مو ته دا سلیکټ کو داسې. صحیح شو. اوکې باندې پریس کو نو د دې په بیس موږ سره راغله. صحیح شو که نه. دغه شانتې که زه راشم های پوینټس باندې کلیک کوم نو دا به موږ سره های پوینټس دی. لو پوینټس باندې کلیک کو، لو پوینټس به شو کېږي. صحیح شو. کلر شو کوو یا دلته نه کلر را سره شو کېږي. صحیح دی. نو دا ټول موږ سره څه دي سپارک لاین دی را سره. سپارک لاین ګروپ موږ دې ته وایو. ها په دې کلیک کوو نو دلته نه په دې په بیس باندې دا ډیټا موږ پوینټس شو کول شو. لکه وختې موږ وی چې موږ سره لو پوینټس وایو نو دا موږ سره ډیټا راغله. صحیح شو. په دې کلیک وې نو دا پوینټس موږ سره شو کېږي. صحیح شو که نه. نو دې ته څه وایو سمپل سپارک لاین ګروپ ورته وایو. وین لو شو را سره دغه شانتې موږ سره لاین والا شو. صحیح شو. دلته نه ډیټا ایډیټ کړو هم ایډیټ کولی شو. ټیک ده که نه. انزرټ ته راشو نو دا کوم ګروپ دی سپارک لاین دی. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا مونږ د دې چې کوم دا نیکسټ فلټر ګروپ راغلی دی دا به ډسکس کوو. والسلام.